آیفون ایس ای په مشهور ډیزاین کې یو پیاوړی نوی زیرک ټلیفون کم چې څو ورځې وړاندې د اپل کمپنۍ لخوا مارکیټ ته وړاندې شو. د په آیفون ټلیفونونو کې د دې کال تر ټولو ارزان قیمته سمارټ فون دی کومې چې قیمت $400 ټاکل شوی. نو مخکې به وګورو چې آخر څه دي په دې موبایل کې. اپل کمپنۍ په دې کې څه بدلونونه راوستي او دې موبایل ته یې کوم ډیزاین ورکړی. السلام علیکم، زم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. آیفون ایس ای څو ورځې مخکې د اپل کمپنۍ لخوا مارکیټ ته وړاندې شو. که د دې ډیزاین ته وګورو هوبهو د آیفون 8 ډیزاین یې ورکړی، کم چې زما په نظر باید د دې موبایل ډیزاین ته بدلون ورکړی وی. ولې که نن سبا د سمارټ فون دنیا وګورو، کم چې نو موبایل راځي که هغه په کم بجټ کې او که په لوړ بجټ کې په هغو ډیزاین کې خامخا نوښت کېږي. کله هم په اوسني وخت کې داسې نه دي شوي چې کم نوی موبایل راوتی دی د هغې ډیزاین د تېرو موبایلونو په شان دي. خو خیر اپل کمپنۍ چې کوم آیفون ایس ای مارکیټ ته وړاندې کړ هغې ډیزاین هوبهو د آیفون 8 په شان دی. که د دې هارډویر وګورو نو په دې کې ډېر بدلونونه راوستي. کم چیپ چې په دې کې استعمال شوی دی هغه ایپل A13 بایونیک چیپ دی، کم چې په آیفون 11 آیفون 11 پرو او آیفون 11 پرو میکس کې استعمال شوی. خو د دې سپیډ خورا تیز دی. که د دې کیمرې ته وګورو نو کیمره د آیفون 11 پکې استعمال کړي، کومه چې یو هاي کوالټي والا کیمره ده. تاسو د تصویرانو وګورئ په سکرین باندې د په آیفون ایس ای باندې اخیستې شوي دي. تاسو د پورټریټ موډ وګورئ چې ډېر یو ښه کوالټۍ سره تصویران پې اخیستي دي. دا ویډیو کوالټي وګورئ، ویډیو کوالټي هم ډېره زبردسته ده، کم باندې چې 4K ویډیو ریکارډینګ کوی شو. که میمري وګورو نو ریم پکې 3 GB استعمال شوی. او که د ډیټا ذخیره وګورو نو ډیټا ذخیره بیا په درو مختلفو سایزونو کې ده، 64 GB، 128 GB، 255 GB کې راځي. سیلفي کیمره یې 8 میګا پکسله ده، کوم کې چې پانوراما HDR او فیس ډیټیکشن فیچر موجود دي. په دې کې بل کوم ښه فیچر چې ورته اډ کړی هغه ټچ آی ډي ده، کومې چې په هوم بټن کې نصب شوي. نو د دې ټچ آی ډي سپیډ خورا تیز دی. دغه ترڅنګ آیفون ایس ای واټر ریزسټنس هم دی. دا که تر 10 منټو پورې په اوبو کې پاتې شي نو دې له اوبه نه ورځي. که د رنګونو خبرې وکړو نو په درو مختلفو رنګونو کې دا موبایل مارکیټ ته وړاندې کړ، کومې چې تور، سپین او سور رنګ دی. که د اپریټینګ سیسټم خبرې وکړو نو د iOS 9 ورژن پکې استعمال شوی، کوم چې iOS 13 دی. په دې موبایل کې یوه غټه نیمګړتیا ده، هغه د دې موبایل بیټري ده، کومې چې 1821 mAh ده. دا په اوساني وخت کې ډېره کمه ده. نو زما پر نظر دوی د نورو هارډویر ترڅنګ باید دې بیټرۍ ته هم فکر کړی وی. خو دا موبایل بیا 18 واټه فاسټ چارجینګ سپورټ کوي، کم چې به په 10 منټو کې 50% چارج کیږي. که د ډسپلی سایز وګورو نو ډسپلی سایز بیا 4.9 انچز ده. دا په اوسني وخت کې ډېر وړوکی سایز دی. خو دوی کوم چې آیفون 8 سایز دی هماغه سایز ورکړی. اوس به یې راشو د دې قیمتونو ته. دا موبایل په 64 GB ډیټا ذخیره کې $399 قیمت ټاکل شوی. په 128 GB کې بیا $590 امریکایي قیمت ټاکل شوی او په 255 GB کې یې $509 امریکایي قیمت ټاکل شوی. نو زما په نظر کوم چې دا موبایل اپل کمپنۍ مارکیټ ته وړاندې کړ دا د نورو کمپنیو اثر پرې دی. که چېرې موږ سامسونګ، هواوی، شاومي وګورو نو دوی په کم بجټ کې ډېر زیات ټلیفونونه مارکیټ ته وړاندې کړي. که د سامسونګ A سیریز وګورو او ورسره M سیریز وګورو او بیا د هواوی نو سیریز او دې ترڅنګ نوره د سیریزونه وګورو دا د دې کمپنۍ کم بجټ ولر ټلیفونونه دي. تر اوسه پورې اپل داسې موبایل نو مارکیټ ته وړاندې کړی. مخکې هم آیفون ایس ای مارکیټ ته وړاندې کړی خو هغه ډېر مشهور نه شو. خو اوس یو ځل بیا آیفون ایس ای دوی مارکیټ ته وړاندې کړ. ګورو به چې دا موبایل به مارکیټ کې پر مخ لاړ شي او که نه. تاسو ماته د دې موبایل په اړه کمنټ کې ضرور ولیکئ چې تاسو دا موبایل خوښ شو او که نه، او د هغې ترڅنګ یې لایک او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. که څوک د آیفون موبایل شوقیان وي او د دو سره د آیفون اخیستو بجټ نه وي نو هغه هم خبر شي چې اوس اپل کمپنۍ د کم بجټ والا ټلیفون مارکیټ ته وړاندې کړی. نو په آخر کې یوه یادونه کوم که چېرې سمارټ افغانستان چینل ته تاسو نوي وئ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. نور مو په الله سپارم. الله پامان.